سلامونه د نن ورځ مهم خبرونه. پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا پر کونړ د توغندیو ډزې کړې دي. د راپورونو له مخې دا ډزې د سې شنبې د ماسپښین 3:30 بجې د چپې درې پر ډاګ او شونګره کلیو پیل شوي دي چې نن هم په وقفه‌یي بڼه روانې وې. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډزو له امله یو تن وژل شوی او یو شمېر ټپیان شوي دي. همداراز په لسګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت د مرکز اسداباد په ګډون پر یو شمېر سیمو د دوشنبې پر ورځ بمبارۍ وکړې چې پرون په کابل کې د طالبانو حکومت د دې بریدونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان شارج دافیر احضار کړ او هغه ته یې اعتراض لیک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن کانګرس ته ځي چې د ایران د جګړې په اړه د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. د دې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې پیټ هیګسټ د کانګرس د غړیو سوالونو ته ځواب وایي او ټاکل شوې ده چې ښاغلی هیګسټ به د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د 1.5 تریلیونه ډالرو دفاعي بودیجې په اړه هم د استازو جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي. د قزاقستان د انرژي وزارت نن وویل چې هیواد یې پر دې فکر نه کوي چې د تیلو د صادروونکو هیوادو له سازمان یا اوپک څخه به وځي. د منځنۍ اسیا دغه هیواد یوه ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې متحده عربي اماراتو وویل چې د ایران د جګړې له امله د انرژي د بحران په ترڅ کې له اوپک څخه وځي. اوپک په 1960 میلادي کال کې د سعودي عربستان، ایران، کویت، عراق او وینزویلا له لوري په بغداد کې تأسیس شو چې اوس یې د متحده عربي اماراتو په ګډون شمېر 12 ته رسیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا اعلان وکړ چې د کډوالو افغان ښځو لوبډلې ته به په رسمي سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د فیفا مشر ګیانې انفنټینو د سې شنبې پر ورځ وویل چې د فیفا شورا د دې پریکړې تایید وکړ چې د افغان ښځینه لوبغاړو ډله به په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي او فیفا به یې ملاتړ وکړي. د فیفا د مخکنیو مقرراتو له مخې افغان ښځینه ټیم باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري معرفي شوی وای. د 2021 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د ښځو پر سپورټونو یې بندیز لګولی.